سلامونه. د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ دی. همدلا مهم زیاته کړې چې حکومت په هڅه کې دی چې د کورنیو جګړو مخنیوی وکړي. ناټو وایي تر 2024 کال پورې د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناټو سرمنشي ویلي د افغان ځواکونو لپاره د باور صندوق له لارې 3.2 میلیارډ ډالر راټول شوي دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د تماس ډلو غړو پرون هم سره کتلي او د ناستو د دوام خبر یې ورکړی دی. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې د حوزې هیڅ آمر او پولیس له یونیفورم سره د شتمنو په مېلمستیاوو کې برخه نشي اخیستلی. امرالله صالح زیاته کړې د پولیسو د یونیفورم صلاحیت او وقار باید بیرته پیاوړی او راستون شي. او افغانستان کې روان میلادي کال تر 2 لکه زیات کسان په کور دننه بېځایه شوي دي. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د بېوزلۍ او جګړو له کبله بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی.